السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سر ټکو. سل انډیکس د 1,00,000 نظر حد تیر کړي. د کاروباري هونۍ د پای په ورځ هم سټاک مارکیټ کې د چسپاندګي رجحان برقرار دی. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلي دي چې کاروباري ادارې د ډیوالي کېدو څخه د ژغورنې لپاره د شخصي څانګو سره په ګډه کار کول وي. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د سرینا چوک انټرچینج پراجکټ دوره وکړه او د تعمیراتي کار جاج واخیستی. د وفاقي وزیر عبدالعلیم خان سره په اسلام آباد کې د استحکام پاکستان پارټي مرکزی مخورو ملاقات وکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. سل انډیکس د 1,00,000 نظر حد تیر کړي. د کاروباري هونۍ د پای په ورځ هم سټاک مارکیټ کې د چسپاندګي رجحان برقرار دی. سل انډیکس د وخت د 960 پوینټونو د زیاتوب وروسته د 1,00,000 نظر حد په عبور کولو په 1,00,000 نظر لس باندې ټریډ کوي. د کاروبار په دوران کې په مارکیټ کې د 1,290 پوینټونو زیاتوب هم ریکارډ کړل شو. د کوم وروسته مارکیټ د تاریخ تر ډیر بالا کچه 1,00,000 نظر 408 ته هم ورسېدی. د پوهانو وینا ده چې د حکومتي کړنلارو په سبب د هیواد ټولې معاشي اشارې د شوالي اړخ ته روانېږي. د کوم له کبله مارکیټ د سرمایه‌کارانو لخوا د زیات څخه زیات سرمایه‌کاري کیږي. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلي دي چې کاروباري ادارې د ډیوالیا کېدو څخه د ژغورنې لپاره د شخصي څانګو سره په ګډه کار کول وي. د پورونو ورکولو لپاره سرلرونکي او پایدار نظام د اړتیا ده. د پورونو په چارو باندې د شراکتدارانو د مشاورت په هکله دستوریت په وینا کې هغه وویل چې مالیاتي ستونزو هواري منظمه کېدل ضروري دي. د بانکینګ څنګه ذمہداري ده چې هغوی د پور ورکوونکو صلاحیت ته په کتلو سره ګامونه واخلي. د خزانه وزیر زیاته کړه چې په معیشت کې د کاروباري سمونچارو ضرورت دی. د پور د ترلاسه کولو سره د پورولو د حقوقو ساتنه به باوري کول وي. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د سرینا چوک انټرچینج پراجکټ دوره وکړه او د تعمیراتي کار جاج واخیستی. د کورنۍ چارو وزیر د مودې د مخه پراجکټ د بشپړېدو لپاره OCDA ته ټاسک ورکړی. هغه وویل چې د پراجکټ ټاکل شوی موده کې جوړول باوري کولو لپاره په خپله څارنه کوم. هغه زیاته کړه چې سرینا انټرچینج پراجکټ د 10 میاشتو پر ځای په 3 میاشتو کې به ترسره شي. د سرینا انټرچینج پراجکټ لاندې د 200 پاسو رابطه سړکان هم جوړیږي. د کورنۍ چارو وزیر پر هدایت وکړي چې د تعمیراتي کار پر مهال د متبادل ټریفیک عمل درآمد باوري کړل شي. د وفاقي وزیر عبدالعلیم خان سره په اسلام آباد کې د استحکام پاکستان پارټي مرکزی مخورو ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د اوسنۍ چاپیریال سره د ګوند په تنظیمي چارو باندې په تفصیل سره خبرې وکړل شوې. په دې موقع باندې عبدالعلیم خان وویل چې زموږ د ګوند لومړی پاملرنه ترکه ده. د انتشار او خلفشار سیاست د هیواد سره د دښمنۍ موږ دغه نسو زغملی. د 1901 په جنگ کې د نشان حیدر وړونکو اتل میجر شبیر شریف د شهادت 53 تلین ولمانځل شو. د جوائنٹ چیفز اف سټاف کمیټې چیرمن سرویس چیفز او د پاکستان فوجونو د کومودي میړنی اتل ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې چې د شهید میړانه او له هیواد سره مینه د هغه ډیره درنه قرباني د عسکري مشرتابه په زړه پورې څرګندونه کوي. نوموړي اتل د دسمبر پر 6 نیټه باندې په وار د دشمن بریدونه شاته کړل. ټول کومودي میړنی اتل ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي. صدر آصف علي زرداری د میجر شبیر شریف د شهید نشان حیدر په 53 د شهادت په ورځ پیرزوینې وړاندې کولو سره وویل چې میجر شبیر شریف شهید نشان حیدر په کال 1901 کې د دشمن په بهادرۍ مقابله وکړه. د مورني وطن د دفاع لپاره د ځان نظرنامه وړاندې کړه. د شهید جرأت او بهادرۍ د تقلید وړ ده.
ټول کام څارنګه افیسرانو باندې ویاړ کوي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د میجر شبیر شریف شهید نشان حیدر د شهادت په 53 تلین باندې هغه ته پیرزوینې وړاندې کړې. هغه وویل چې میجر شبیر شریف شهید نشان حیدر د جرأت او باتورۍ غوره مثال و. د 1901 په جنگ کې میجر شبیر شهید د دشمن مخنیوي وکړي او خپل د هدف ساتنه یې وکړه. د دشمن ټینکونو ته د ټینک شکن رایفل له لارې یې ناکاره کړل او د کمپنۍ کمانډر په ملتیا د دشمن صفایه وکړه. وفاقي وزیر تجارت جام کمال خان د هیوان صنعت او تجارت کوټې دوره وکړه. پر دا مهال وفاقي وزیر تجاران ته په وینا کې کولو سره وویل چې د تجارت په هکله بلوچستان ډیر ارزښت لري. د هیواد په ترقۍ کې تجارت بنیادی حیثیت لري. نو ځکه د وفاقي حکومت آسه ده چې د تجارت ورورګلوي په خپل تجارت مخ ته بیولو دپاره د زیات څخه زیاتې اسانتیاوې ورکول شي. جام کمال خان وویل چې د بلوچستان جغرافیایي ارزښت د نورو صوبو څخه ډیر زیات دی. بلوچستان د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره تړلو لاره ده. که موږ دلته کاروبار ته وده ورکوونکو صنعتي سیمو په قایمو او د سرحدي تجارت په ملتیا به کاروبار ترسره کوي، زموږ خلک به خوشحاله سي. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ترقۍ ته ځانګړې پاملرنه ورکوي. د هغه دا هڅه ده چې د بلوچستان ټولو طبقو ته یو رنګه ترقۍ ورکول سي. په دا مهال وفاقي وزیر تجارت ورورګلوۍ ته ډاډ ورکړی دی د هغوی ستونزې په ترجیح بنیادونو هوارولو دپاره به مرکزي حکومت ته سپارښتنه وړاندې کړل سي. د ګورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سره وفاقي وزیر تجارت جام کمال خان په ګورنر هاوس کوټه کې ولیدل. پر دا دوران د هیواد د مجموعي صورتحال په ملتیا د ګډې دلچسپي په چارو باندې خبرې وکړل سوې او په صوبه کې تجارت او ترقۍ د ودې دپاره ګډه کړنلاره په جوړولو هم خبرې وسوې. وفاقي وزیر تجارت جام کمال خان ډاډ ورکړی چې بلوچستان د ټولې سیمې معاشي او تجارتي مرکز جوړولو دپاره به د وفاق په زړه پورې مرسته ترلاسه وي. ګورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل د وایس چانسلرز کانفرنس صدارت په کولو وویل چې د سرکاري پوهنتونو د چانسلر په حیث زه د اصول مضبوطه احساس او تر ډیره دوام لرونکي ترقۍ د ادارې څخه لارښوونه ترلاسه کوم. زموږ وایس چانسلر د هیکشن سړی وي، څوک چې د نظم و نسق سره د عملي ګامونو او تخلیقي اطلاق له لارې ترقۍ او شوالي مخ ته بیایي، د کوم څخه چې په ټوله صوبه کې معیاري تعلیم وده وکړي. هغه وویل چې د اجتماعي پوهنې له کبله ټاکنې ترلاسه په خاطر به د ګورنر دفتر د یو مضبوط د کتنې د نظام له لارې بدلون او شه راولي. په غونډه کې د هړه لرونکو پوهنتونونو وایس چانسلرانو، پرو وایس چانسلرانو، ډایرکټر هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سمینه دورانۍ په ملتیا د محکمو استازي موجود وو. ګورنر پر دا مهال وویل چې په معیار به هیڅ روغه جوړه نه کیږي. د وایس چانسلر کارکردګي به د معیار په ښه کولو کتل کیږي. پوهنتونونه دې خپلې محلي مشکلات په تحریري شکل کې چانسلر افیس ته راواستوي. په دې لړ کې به په وفاقي او صوبایي کچه مرسته کیږي. په ساحلي ښار ګوادر کې یو تعلیمي میله ترسره شوه. په دغه میله کې تر 500 زیاتو تعلیمي څانګو برخه واخیسته. د پاکستان په ښکلي ساحلي ښار ګوادر کې د فکر له هره څانګې سره اړه لرونکو نورو ښکلا راوستلې وه. تر 2 ورځې پورې په دې روانه میله کې کارنر هارټ ډیر نوم یوړی چې په هغه کې لوستونکو د خپل هنر په زړه پورې ننداره وړاندې کړه. په موسمیاتي بدلون باندې خبرتیا او د زرغون ګوادر موضوع پر دې میله کې خورا او کتاب کور میله او د لوستونکو کوشنیانو په لوی شمیر ګډون د دې میلې ښکلا ډیره زیاته کړې وه. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د یو شمیر د ضلعو موسم حال او مشترک کړي. اجازت د لوی الله پامان.